نیکی هیله او احترامات مې ومنئ قدرمنو هیوادوالو. تاسو ته پته ده چې د جابرو او ظالمو امپراتوریو د ظلم او استبداد او په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو توطیو په جوړولو سره په همغه وخت کې د ډیورنډ کرښه تېره کړې ده او د ډیورنډ کرښه تاسو ته پته ده چې د هیڅ افغان ولسمنلي امیر لخوا نه مهر شته او نه هم امضا بنان. دا د افغان ملت حق ده او هر څوک چې په هر ځای کې مځکې په زور باندې غصب کوي هغه د زور غصب ده او هیڅ ملت ته د منلو وړ نه ده چې د افغانانو لپاره هم دغه کرښه د منلو نه ده. د دې ترڅنګ تاسې ته پته ده چې دا اوس حالت چې مهاجرین د پاکستان ایستل کیږي، دا مهاجرین په افغانستان کې د ناامنیو په خورولو سره صحیح د ځینې ډلې او ټپلې به په افغانستان کې هم مقصرې وي د هجرت په مسایلو کې، مهاجرت په مسایلو کې. اما د دې ترڅنګ 80% د پنجاب د ادارې دا پالیسي وه چې افغانان لاړ شي او په پاکستان کې میشت شي ترڅو په افغانستان کې قوي او مقتدر دولتونه ونړوي او 100 کلنه اردو د منځه یوسي، وسلې او تجهیزات د منځه لاړ شي چې تاسې لیدلي هغه هم شوي دي. وخت نا وخت په افغانستان کې د انګریزو په خورولو سره نظامونه نړېدلي دي، تضعیف شوي دي. پالیسي همغه د انګریز د وخت همغه پالیسي ده چې دلته باید قوي او مقتدر دولت نه وي ترڅو موږ خپله ادعا ثابته نه کړو او یا خپله غصب شوې مځکه بیرته وانخلو د غاصبینو څخه. دغه ډېره واضح پالیسي ده او دغه پالیسۍ لپاره پنجاب ادارې په تیر کې او په اوس کې ځینې څیرې هم مزدوري کړي دي ځان ته او زه په دې باندې شکي یم چې په تیر او په اوس کې دغه مزدوري څیرې امکان لري د دوی د پنجاب د ادارې سره ځینې ویډیوګانې موجودې وي چې د دوی په مقابل کې غږ نشي اوچتولی. بنان ښه دا ده چې کاکړ او کاکړ ته ورته مزدوري او یا هم ځینې متعصبې پاس او کوز او پاسې څیرې دا باید دا درک کړي چې د افغان ملت او د ولس د حق نه تېرېدنه به دوی هم ذلیله کړي، هم به شرمنده کړي او هم به افغان تاریخ د افغانستان د افغان خاورې تاریخ به د دوی کورنۍ او دوی په تورو کرښو په تاریخ کې راتلونکي نسلونو ته معرفي کړي. دا د دې یاده نه باسي چې دا حق د افغان ملت ته او د افغان د ملت د حق نه تېرېدنه ظلم، جفا او خیانت ده. بنان د دې ترڅنګ زما هیله دا ده چې ځوانان هوښیار اوسئ، دغه څیرې کوزې او پاس وپېژنئ او په یاد ساتئ، راتلونکي نسلونو ته انتقال کړئ. مطمئن یم چې زموږ حق لر او بر او همدا ډول افغان ملت تر اټکه خاوره دا به یوه ورځ که زما په ژوندونې وي او که زموږ او ستاسې په ژوندانه وي او یا که په راتلونکي نسلونو وي، دا حق به حتمي و ضروري افغان ملت ته سپارل کیږي او د کاکړ ته ورته کوزې او پاس څیرې مخونه به تور وي. ځوانانو هوښیار اوسئ.